دوستانو دا د کوټي بلیلي علاقه د کسټم دالته د دې خواصه چې دی چیکینګ کیږي نه د چمن د خواصه به ګاډیان نشان راتلو چیکینګ به کېدل اوس د دې خواصه چپشن و کلا عبدالله و شوب و چمن و خوا د دې چیکینګ کیږي یعنی اوس بارډر بدل سو که څه مسله ده دا پاکستان یو ایټمي ملک دی د ایټمي ملک چې کوم حکمرانان دي هغه به ډېر غټ زړه درلودی دلته پر معمولي شی باندې د عوام سره چیکینګ کیږي بای ته خو د جنگ په حواله باندې خودکفیل ایټم بم در سره دی ته دا چیکینګ کوې د عوام علاقه یو غوټه به وړي او راوړي او کاروبار به یو سیستم به جاري دغه چیک پوسټونه د دې وړ دي چې ورور عوام راسي دا چیک پوسټونه ختم کړي ولې په دا ملک کې د عدالت نه منل کېږي ورور عدالت ورته وایي چې دا خلک راوباسه دی چې دی هغه برته لګیا دي د عدالت غم نه مني نو دا یو جعلي حکومت دی هر ځای یې چیک پوسټونه جوړ کړي دي الله دې موږ دغه جعلي حکومت څخه خلاص کړي